السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم محترم مستنكر هذا الشيء اللي مسر رتول شيء ده ليش بالمنا قتل ده كبيرة جنانا ده صغيرة جنانا. محترمة الله جل جلاله بقرآن عظيم شان كرا توعي ده سورة النور فالإرشام آياتك قل ارتوى يا رسول الله للمؤمنين المؤمنان توعي يغضوا من أبصارهم. الله جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك توعي للمؤمنان توعي تاس خذ استرق كان تولك ناروات ما قوري او د غرنګ د رسول صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی چې تاسو او پردي نه محروم شوځ ته ما ګوري او د غرنګ وای تاسو و د شجي و پړونی ته ما ګوري چې هغه شایسته پړونی فإن النظر يجعل شهوة في القلب دا کتل و پړونی ته دا شهوت په زړه کې پیدا کوي. او د الله بن عباس خاطر مبارک وای د شیطان پر درو منازل پر درو ځایو باندې د انسان تسلط پیدا کوي، پر سترګو باندې، پر زړه باندې او د کریه پر فرجو باندې. ته چې انسان سترګې هغه په ناروا باندې مشغوله کړي، زړه په شهوت مشغوله کړي، نو ذکر فرج په زنا باندې مشغوله کړي. او د ښځې بیا شیطان پر درو ځایو مسلط دی، علی عینها و قلبها، پر سترګو او پر زړه او پر فرج باندې. او د غرنګ د ابي امامه راته مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه مې اورېدلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د څو شانو ضمانت راکړي، د جنت ضمانت به زه درکړم چې خبرې کوئ دروغ مه وایاست، او چې امانت درته کښېښود خیانت مه کوئ، او چې وعده د یو چا سره وکړي وعده خلافي مه کوئ، او سترګې کنټرول کړي او لاسونه کنټرول کړي او غل فروج کنټرول کړي، فرج کنټرول کړي، زنا یې مه کوئ، په سترګو باندې نارواو ته مه ګورئ. او دغه رنګه د ابي امامه رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي یو مسلمان سترګې نه را کنټرولوي د ښځې څخه که را کنټرول کړي الله جل جلاله په زړه کې د عبادت خوند ور پیدا کړي، حلاوت د عبادت په زړه کې پیدا کړي. چې موږ جامعه دین به قدر دي که عرب دي که عجم دي، نو سترګې په لوڅ فلمو په نارواو باندې مشغوله کړي دي، نو هغه حلاوت او ذایقه د عبادت هم د زړه څخه وتلې ده. او د غرنګ د ابي هريره مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي زنا د سترګو کتل دي، زنا د ژبې خبرې دي، زنا د غوږو اورېدل دي، د پردۍ ښځې سره خبرې کول، زنا د لاسو لاس وروړل دي، او زنا د پښو قدمونو راستل دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي والفرج يصدق ذلك يكذبه، فرج د انسان کله دغه تکذیب وکړي، کله نو یو زنا وکړي. او د غرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت ته حذیفه راته مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي النظرة سهم من سهام ابلیس مسمومه، دا یو غشی دی ډېر زهرناکه غشی دی د ابلیس. فمن ترکها من خوف الله، که چا دا کتل و پردیو ښځو مخانو ته او د پردیو ښځو نسو د پردیو ښځو څخه یې سترګې را کنټرول کړي، الله جل جلاله به حلاوت خوند د عبادت په زړه کې ورکښېږدي. او دغه رنګه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی ابو هريره مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کل عین باکیة یوم القیامة، ټولې سترګې به په ورځ د قیامت ژاړي، د الله له بیره به ژاړي، له تکالیفو څخه به ژاړي، الا عینا ما سوى له هغه سترګې څخه چې هغه د محارمو څخه د ناروا څخه یو سړی را کنټرول کړي، ټي وي ورسېږي نه ورته وګوري، لس فلمان ورسېږي نه ورته وګوري. او بل هغه سترګې چې د الله په لار کې په جهاد کې بدخوابه سي، او بل هغه سترګې چې د الله له بیرې څخه یې وخت څاڅکی اوښکته سترګه راووځي. او دغه رنګه مفسرین وایي هر آیات چې په قرآن په آیاتو کې چې حفظ الفروج راغلی دی، چې الله وایي تاسې فرجونه خوندي کړي، زنا مراد ما سوى له دغه آیات څخه چې په سورة نور کې راغلی دی چې الله جل جلاله یحفظ فروجهم، دی د حفاظت د فروج وکړي، لا یراه احد، نه چاته دې نه ورښکاره کوي نه دې د بل فرج ته ګوري. نو په قرآن عظیم شان باندې چې د یو شي تحریم راسي هغه ته بیا صغیره ګناه نه ویل کېږي، هغه ته بیا کبیره ګناه ویل کېږي. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت ابي سعید خدري رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاکم الجلوس، تاسې ځانونه وساتئ په لارو باندې مه کښېنئ، او که چاره نه وله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لارې ته حق ورکړئ، سترګې محفظه وساتئ، خلکو ته مه ګورئ. نو پر لار باندې کښېنستل حرام دي چې سړی کښېني ښځې تېرېږي. نو زه ځکه دوی ته وایم چې دا حدیث څخه دا فهمول کېږي چې ټي وي راوړل کور ته، او دغه رنګه په ټلیفون کې فیسبوک او دغه ډول د نیټ خلاصول چې هغه ټول هغه څه دي چې د انسان د ګناه سبب جوړېږي. تاسو نیټ استعمال کړئ، خو د دین کار ځینې واخلئ، د دنیا د بزنس د کاروبار کار ځینې واخلئ، ځان مه مشغوله کوئ د الله څخه په نیټ باندې. زموږ خو دغو نه زندګي ده چې هغه موږ په نیټ کې صرف کړل. او دغه رنګه الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې راته وایي ولا یبدین زینتهن، نه دې ښځې د خپل ښایست ښکاره کوي چې بنګړي دي غوږوالي دي دغه شان دي نه ښکاره کوي، ما سوى له خپلو مړو څخه خپلو خاوندانو ته دې ښکاره کوي. نو د ښځې و بنګړیانو ته کتل و غړګیو ته کتل دغه له حرام دي، سړی به نه ورته ګوري. او دا چې لس فلمونه یې هغه په زنا سره اخته یې دی ورته ګوري.
داسې بدبخته پیدا سول دغه اسلامي ګروپانو ته دغه تصویران راواستول زموږ سترګې هم خراب یو په پرامردارې کړی او چې جنګ راته مولوي صاحب په ګروپانو کې ډېر بد حال زه چې ګروپان ته رالم اولت شانو چې تر اوسه موږ نه ولیدل نو خو هغه مبارز ژر نفر وایستې ډیلیټ بیا نو عذر وغوښتی یو ما یو بل چا ته استولته څه ډول مسلمان چې بل چا ته دغه شان استی تفسیر در المنصور جلد 11 صفحه 13 د سورة النور 10 آیات ته مفصل وضاحت ورکړی نو محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که چا نه محروم شوزو ته قتل په ورځ قیامت په الله جل جلاله په سترګو کې د اور سکروټ ورکشي او سرب په سترګو کې ورویل کی نو محترمینو دا پردیو شوزو ته ما ګوري په تلفونانو کې دې باندې مغاړې بندیږي دا مو دماغ تشویش راځي دماغ مو خرابېږي اعصابي کمزوري درته پیښیږي دا ټول هغه شیان چې د دنیا په زیان دي د آخرت په زیان دي دغه فلمونه ما ګوري دا کافرانو خو مخکې مې ویل چې داسې اسباب یې محیا او جوړ کړل چې موږ د الله څخه لرې کړي څومره چې انټرنیټ موږ د الله څخه لرې کړي یو هېڅ ګناه به دومره هیڅ یو اسباب د ګناهو به موږ دونه د الله څخه نه وي لرې کړي لکه انټرنیټ چې موږ د الله څخه لرې یعنې زه کله کله یو وخت سوچ کوم ژړا راسي چې یا رب هغه خلک چې د هغو سترګو په ټي وي نه وي خرابې سوي هغو ښځو نه وي لیدلې هغو خلکو نامحرومو ښځو ته نه وه کتلي هغو تر اوسه ټي وي لیدلی نه وو د هغو سترګې معصومې او پاکې وې هغو سره به الله رحم وکړي پر موږ باندې به څه وکړي یا رب که تیارې تر وخته جهج ته روانې هم پردیو ښځې ګرځي که په هوټل کې کښېنې ډوډۍ خوري هم دغه د دې شیان لګېږي دغه چې بعضې انسانانو سره ټلیفونان شته انټرنیټ شته نو خو بیخي دغه ګناه انسانانو ته اوس په لاس باندې ورل خوا به یې سړی سینما ته تللی فلمونه به یې کتل که به صوفي سړی و په سر به یې پټو واچي او پټ پکلی نن د هر عالم په جیب کې سینما پرته ده د هر امیر په جیب کې سینما پرته ده نو محترمینو راځئ ایمانونه قوي کړو مقابله د شیطان وکړو د دنیا ټول پیس کافرانو په جیب کې راواچو وراسي جهاد وکړو مقابله وکړو دا به عظیم جهادي سړی د خپل ټلیفون سره مقابله وکړي فیسبوک ختم کړي او سړی د خپل ټلیفون سره مقابله وکړي چې هغه خراب شیان کې ګوري محترمینو تاسې انټرنیټ کوئ څه د دې شیانو سره زه دومره مخالف هم چې دغه ساده ټلیفون لا هم ما نه کاوه بیا مې ورور دا ساده ټلیفون یې خراب مزې نه رانیسي دا چې مې خلک ولیدل هغو د عالم په لباس کې وهابیت ته خدمت کوه خلک یې دعوتول نو مال یا رب زموږ تخلیه الله را کړي دي څنګه به د خپل اواز خلکو ورسو څنګه به د خپل مذهب حقانیت د دې شریعتو د طریقت ته حقانیت به څنګه خلکو ته ورسو نو په دغه خاطر باندې مو ټلیفون ته لاس کړ او ټلیفون باندې مو خدمت شروع نن الحمدلله هغه زموږ د خدمت نتیجه دا ده چې په امریکا کې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په ملاقات باندې مشرفه کیږي چې په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني او په امریکا کې خلکو تهجد شروع کړی دی داسې نو ډېر هېوادونه شته چې خلکو هغه په ژوند کې ډېر تغیرات راوستل نو هغه باوجود هم کله کله داسې فکر راولاړ شي راسه تر دغه ټلیفون تر خدمت تېر شه تر دغه خدمت تېر شه بس الله جل جلاله ته په ورځ قیامت به وژاړي چې یا رب ما نه شوی کولی دا خدمت منکرات دي که ته ناروا وي نه ګورې ګروپ ته خلک تصویران درته راوستي موږ دا ډېر کوشش کوو پر دې خلکو باندې دغه وهابیان به ګروپانو ته رالل بیا به قصدن خراب تصویرانو ګروپانو ته راوستو چې دا اوس خلک موږ داخله وو ډېرې تعقیبوو ډېرې ګور له هغه بعدې بیا داخله وو چې موږ وایي داسې فتنه بیا ځینې پېښه نه شي چې راه نجات په ویچر کې موږ درلودی په هغه کې داسې بد شیان رانشر شول بیا چې باسخاسو کېدی کړي او په واتساپ کې دا ډول شیان نشر شول بیا چې باسخاسو کېدی کړي ته به ګناه نه کوې خلک دې ګناه ته ورکشي محترمینو زموږ هغه سترګې چې په دنیا کې موږ ولس فلمو ته ګورو او پردیو ښځو ته ګورو دغه سترګې وخت محاسبه او حساب غواړي که ته انکار وکړې الله په قرآن کې راته وایي پښې به مشاهدې ادا کړي لاسونه به مشاهدې ادا کړي د هغه سترګې دي چې په قبر کې له خپله غالبه راغورځي خاور کېږي یوسف علیه السلام یو ډېر حسن درلودی یو ډېر ښایسته الله ورکړي و د یو باچا لور وه ماسې وله زلیخا د یو باچا لور و د ده د کمال او د ده د حسن اورېدلې وه د ډېره لرې ځای څخه راله قافله او فوج ورسره دی په مصر کې یوسف علیه السلام پیدا کړ چې ورته ودرېد یو واقعیت دا خو دومره ښایسته دی لکه ماته چې صفت سوی دی تر هغه زرچنده ښایسته دی یوسف علیه السلام بارک ته ګوري وایي څومره حسینې سترګې الله ورکړي دي څومره حسین او ښایسته وریښتان الله ورکړي دي څومره ښایسته برخوګان الله ورکړي دي یوسف علیه السلام څه ورته وایي دغه سترګې به په قبر کې اولنۍ د خپله غالبه راغورځي مځکې ته
او دغه سپین بارخوګان چې د انسان دی په دنیا کې دغه به اولنۍ چنجي چې کوي هغه له بارخوس چنجي شروع کیږي او دغه تور ورشتان چې د انسان سر په شایسته وي د انسان مخ په شایسته وي دغه ورشتان به بیا له بدن څخه جلا کیږي. یوسف علیه السلام هغې ښځې ته وایي چې بازغه نومېدل چې پر دې ظاهري صورت باندې مخه تاوځه، پر نقش مخه تاوځه، نقاش ته فکر وکړه، نقش کې زړه مه بایله، پر نقاش زړه وباله چې الله جل جلاله دې، پر خالق زړه وبایله چې الله جل جلاله دې، پر مخلوق باندې زړه مه بایله. بازغې ورته وویل چې آیا ستا خالق چې ته پیدا کړی هغه به څومره حسین او څومره ښایسته وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په ورځ د قیامت چې جنتیان جنت ته ولاړ شي، هلته خپلې کوټې او مهمانۍ ورته معلومې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بلا کیفه به الله میلمستیا وکړي، انسانان به دعوت کې خپل حضور لره، بعضې انسانان به په جمعه کې د الله سره ملاقات کوي، بعضې به په کال کې کوي، بعضې به په میاشت کې کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د جمعې په لمانځه ته چې هر څونه سړی وختي ورځي هغه به په ورځ قیامت د جمعې په ورځ د الله ملاقات ته ژر حاضرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د الله ملاقات چې دا جنتیان وکړي بلا کیفه، وایي بیا به د دې جنت خوند او د جنت نعمتونه دا ټول شیان به ځینې هېڅ د الله جل جلاله خوند کړي. هغه سترګې چې په دنیا کې د لڅو د پردیو ښځو کناټو ته کتلي، د پردیو ښځو سینو ته کتلي، پردیو ښځې پر له اړې، هغه سترګې به بیا په جنت کې څنګه د الله جل جلاله ملاقات وکړي. نو بازغې او یوسف علیه السلام ته ویل چې هغه رب راوښی، هغه خالق راوښی چې دومره حسین او ګلان انسانانو پیدا کړي دي. یوسف علیه السلام ایمان ور وښوی. بازغې هغه فوج هغه قافله ټوله پرېښوله، ولځي ما رب پیدا کړي زه وصل سوم. څه وخت بعد بازغه راله و یوسف علیه السلام بارک ته ویل جزاک الله که چشم باز کردی، الله دې خیر درکړي چې زما سترګې در خلاصې کړې او زه دې حقیقت ته وصل کړم. نو محترمینو چې د یوسف علیه السلام حسن او ښایست د دنیا څخه ولاړې، نو محترمینو زما او ستا سترګې به نه ځي، زما او ستا سترګې په دغه دپاره نه دي پیدا چې موږ پردیو کناټو ته په وګورو، پردیو ښځو ته په وګورو. زما او ستا سترګې دغه ته پیدا دي چې د الله کلام ته په وګورو. دغه څوک چې لس فلمونه ګوري، دغه خلک چې عریاني تصویران ګوري، آیا دغه ته ووایي چې د الله جل جلاله په قرآن باندې دې هم سترګې دغومره هغه ستړي کړي دي لکه پر تصویرانو باندې او پر لس فلمو باندې چې دې ټایم پاس کړی دي؟ نو انټرنیټ موږ د الله څخه ډېر لرې کړو. دا یو قوي ایمان غواړي، یو ټینګه مجاهده او جهاد غواړي چې د موبایل سره عظیم جهاد به سړی کوي. واقعیت ما ته د کافر سره په سب کې په توره باندې سر پرې کول، اوس خو نو د کافرانو سره په اسلحو باندې جهاد دی. هغه جهاد د تورو ډېر ګرانو چې د کافر سره په سب کې توره چلوم، د زما سر کاټي زه د سر کاټوم، ما ته به دومره تکلیف نه وي لکه انسان چې په انټرنیټ او انسان چې له ګوګله او انسان چې له فیسبوک څخه ځانه کنټرول کړي. دا یو عظیم جهاد دی. محترمینو تاسو دغه جهاد وکړئ، الله جل جلاله به اجر درکړي. موږ د دې لپاره نه یو پیدا چې موږ فلمونه وګورو. تاسو به نه یې کتلي چې کافرانو زموږ قرآن ور اخیستی دی، ګوري چې ته ودرېږې دا د مسلمانانو په قرآن باندې موږ ټین پاس کړو. خو د کافران موږ وینو چې په نالیو کې غورځي، اورونه ور اچي او قرآن او ثقافات او مرداري تر غورځي توهین د قرآن کې. نو موږ تاسو هغه د دې ټکنالوژي، هغه د دې لس فلمونه، هغه د دې لس تصویران چې هغه د فحش د مسلمانانو د لرېوالي دپاره چې د الله څخه یې لرې کړي، هغه موږ څنګه بیا ګورو؟ نوی معاشره، نوی نسل. یقیني که به زه دا دعاوې نه کوم چې یا ربه زما اولادو ته هدایت وکړه، که به هدایت نه وي الله خلاص مې که ځینې بل ورځ ماښام مې فکر کاوه مال یا ربه موږ خو د ټلیفون وزورور یو، ټلیفون مو هم کنټرول دی، تصویر نه کې پرېږدو، غزل نسته کې بکښې، صرف نصیحتونه دي او ترجمې دي او نور هېڅ نسته. یا رب دغه زموږ ځوانان، دغه زموږ زامن چې رالوی سي، دا خو داسې ګناه ده چې سر په تلتکو په توس باندې نه باسي، بیا ته علم نه په لري چې دی څه کوي، چې په ټټۍ ننوتی بیا ته علم نه په لري چې دی څه کوي، چې په خونه درته ننوتی بیا ته علم نه لري چې دی څه کوي. دغه د زهرو جام، دغه د زهرو وسیله، دغه د زهرو اسلحه کافران مسلمان ته په لاس ورکړله، مسلمانان ټول په هلاک شول. محترمینو د خدای په لحاظ باندې د دې خپل قبر په خاطر باندې دغه فلمونه مه ګورئ،
دغه سندرې ما ګوري یو ورځ تا یو ورځ راتلونکې ده له دنیا څخه به په یوه سپین قپن کې روانې ځو به له دنیا څخه به هغه صرف نه ګزه کفن وړو نه به هلته موبایل راسره پرېښول کېږي نه به هلته بل څه راسره پرېښول کېږي هغه تورو خاورو ته به ورځو چې په هغه کې هېڅ رڼا هم نسته او هلته هېڅ کړکۍ او دربچه هم نسته او هلته بیا ډېرې مثبت او هغه ډېرې خاورې در باندې کوټه کې هلته بیا راوتل هم نسته. نو محترمینو په خپل اولادو او خپلو ښځو دغه کنټرول کوي، ټلیفونان یې کنټرول کوي، ټلیفونان یې تعقیب کوي، په ټلیفون کې ګوګل ما ور پرېږدي، یوټیوب ما ور پرېږدي، فیسبوک ما ور پرېږدي. که تاسو غواړئ چې د قریبانو سره وصل شئ صرف له واټساپ څخه کار واخلئ، په واټساپ باندې کار وکړئ. خو له بعده مرغه په واټساپ کې هم خلک ویډیوګانې استوي، په واټساپ کې هم خلک تصویران او غزلې استوي. الله جل جلاله په څنګه زمانه کې پیدا شوي له ګناه څخه ځان راګرځول دا یو عظیمه مجاهده او جهاد غواړي. پخوا به خلکو ګناه نه سوی کولی، معاشره به داسې جوړه وه چې ګناه به نه کېدل. نن له ګناه څخه ځان خلک نسي راګرځولی او دغه تصویران ته کتل او دغو ښځو ته کتل یو نوی عشق او محبت د دوی سره پیدا کېږي. نو په دغه عشق او په دغه محبت کې که انسان له دنیا ولاړې کافر ولاړې تر دنیا. که شیخ مبارک وایي ځوان ته مې غسل ورکاوه نه غسل نه و، ځوان مړ کېدی پر حالت ته زکندن مې تلقین ورکاوه د شهادت د کلمې. دبل این لیلا این لیلا، لیلا چیرې ده، لیلا چیرې ده. بس د لیلا په اواز کې روح ووتی ولاړ. بیا مې پوښتنه وکوله چې دا لیلا څوک یادوي؟ وایي خلکو راته وویل چې یو وخت یو ښځه را روانه ده، یو حمام ته ځي، د ده د سرای دروازه خلاصه وه، د ښځې دا فکر کوه چې دا حمام دی. نو د ده سرای ته ننوتله، دی پسې ورننوتي. مالا ورته وویل چې بس زنا نو بس به سره کوو. ښځه یې مجبوره کړه وژنم دې کني زنا به راسره کوم. ښځې ته صحیح ده درسره کوم. نو دی یو شي دپاره راووتې، خامخا به یو څه بیا وه، یو ضرورت به راووتې. دی چې راووتې یو ښځه پسې راووتله ولاړه. دی چې دوباره کور ته راغلې په کور کې لیلا نه، په دې کوڅه کې وګوره، په دې کوڅه کې وګوره. یو وخت هغه په مخه ورله نادانه مرغه چې قفس ته واچوي قفس چې بندوه ته ولې دومره بې عقل چې ښکار دې وکړي او بیا یې دروازه نه پسې بند. بس دی هغه د لیلا عشق واستي، هغه دې د لیلا په عشق کې ولاړ. لا اله الا محمد رسول الله تلقین یې نه سوی قبلولی. نو د هر شي سره چې محبت دی پر هغه محبت به مرګ در لره راځي، په هغه محبت کې به قبر ته ورځي. آیا ستاسو سترګې چې په پردیو کناټو کې مشغولې وي، ستاسو ذهن او دماغ چې په پردیو کناټو کې مشغولې وي، آیا بیا به تاته ایمان څنګه پاتې کېږي پر حالت زکندن؟ قبر ته به بیا څنګه رحمت تر سره نازلېږي؟ ایمان خو هغه چاته نصیب کول کېږي چې پر حالت ته زکندن باندې دی د الله سره شغل لري، د محمد صلی الله علیه وسلم سره شغل لري. رحمت خو په قبر کې هغه چاته نازلېږي چې هغه د الله په مینه کې ولاړ شي. موږ ولې د الله مینه او د الله د رسول مینه له سینو څخه کښلې ده، خو موږ ولې په معصیت کې ټول ژوند راتېر کړي؟ خصوصا بیا دا اوس ځوانان ډېر مبتلا دي په دې شیانو باندې. الله جل جلاله دې دې هدایت وکړي. الله جل جلاله دې دغه د کافرانو طلسم او دغه سحر د الله جل جلاله زموږ په جامعه کې د مسلمانانو په جامعه کې ناکام او نابود وګرځي. لکه د فرعون د قوم سحر چې د موسی علیه السلام په مقابل کې هیڅ کړول سو، نابود و نیز سو. د موسی علیه السلام نبوت ور باندې رالی. الله ستاسو د قرآن په روی باندې دغه د کفارو طلسم، دغه بد فعلونه چې دوی په موږ کې شروع کړل، دغه بد فلمونه چې دوی په موږ کې شروع کړل، الله دا داسې مسلمانانو زړونه ځین تور کړه چې د هیڅ شي څخه یې دغو نه زړه نسي تور لکه دغه نارواو فلمونه. هر څوک فلم ګوري له خپل ځان سره دې محاسبه وکړي چې زه بیا یوه ورځ الله ته ورتلونکی یم، بیا کې ګوري که نه ګوري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.